بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به ان شاء الله مونږه پاست پرفیکټ ټینس کوو. د پاست پرفیکټ ټینس نوم په اردو کې دی فعل ماضی مکمل. د دې مطلب دا دی چې یو کار په ماضی کې شوی دی او مکمل شوی دی. صحیح ده. د دې پہچان په اردو کې داسې ویل کېږي لکه چې د کمې فقرې په آخره کې چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی وغیرہ 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 دغه شانتې چې کم ټکي راشي نو دې ته ویل کېږي پاست پرفیکٹ ټینس. د دې مثال داسې واخلئ، مطلب وہ اسکول جا چکا تھا، هغه اسکول ته تللی و. صحیح ده. وہ کھانا پکا چکی تھی، هغې روټۍ پخ کړې وه. صحیح ده. وہ کرکٹ کھیل چکے تھے، هغوی کرکٹ کړی و. نو دې ټول ته فقرو ته ویل کېږي د پاست پرفیکټ ټینس فقرې. صحیح ده. نو د دې د پاست پرفیکټ ټینس فقره بیا څنګه جوړیږي؟ اول به سبجیکټ راځي، بیا به auxiliary ورب یعنی helping ورب هیډ لګي، او بیا به د ورب تھرډ فارم لګي. دا د پاست پرفیکٹ ټینس فقره دغه شانتې جوړیږي. دلته کې دوه درې خبرې د ټینس مکمل شروع کېدو نه مخکې دوه درې خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي. دا په غور سره واورئ او ځان به په دې باندې ښه صحیح پوه کړئ چې یو پیر به پوه شوئ ټول عمر به ترې خلاص شي. صحیح ده. خو د ټول نه مخکې خو اول دا خبره واورئ چې کم ملګرو زمونږ ټول د ټینسونو ویډیوز چې کم زمونږ دي د پاس د پرزنټ انډیفینټ ټینس نه واخله او تر اوسه پورې چې کم چا ټول ویډیوز کتلي او صحیح یې پې ځان پوه کړي، خپل ځان نوټس جوړ کړي، نو د هغوی دپاره نن یو قسم له تاسو داسې وګڼئ چې د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې هغوی تر دې ټینس پورې را ورسېدله. ځکه چې د پاست پرفیکټ ټینس پورې دا ټول ټینسونه باندې پوهېدل او د پاست پرفیکټ ټینس پورې راتلل دا د انګلیش د ګرامر او په ټینسونو کې دا وړه خبره نه ده، دا یو ډېره غټه خبره ده او دا ښه اوچته درجه ده. صحیح ده. نو تاسو ټول په دې باندې ښه خوشحاله شئ که تاسو زموږ ټول ویډیو صحیح یاد کړي، صحیح پې ځان پوه شوي. تاسو د دې نه پس د دې ټینس نه پس تاسو تقریبا ماضي چې کوم وي د هغې په باره کې هر قسم خبره کولی شئ او د حال په باره کې هم هر قسم خبره کولی شئ. تاسو د ځان نه ایسې جوړولی شئ، ځان نه فقرې لیکلی شئ، پیراګرافس لیکلی شئ. صحیح ده. نو پریکټس کولی شئ په هغې باندې. او کچا زمونږه ټول ویډیوز نه یې کتلی، یعنی د ټول ټینسونو ویډیوز نه یې کتلی، نو هغه مهرباني وکړئ چې د سر نه شروع کړئ. ټول ویډیوز په فیسبوک په پیج باندې هم موجود دي. د پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس د اولني ویډیو نه شروع کړئ او د اخره پورې د دې ویډیو پورې راتلی شئ. خو که هغې کې تاسو ته په فیسبوک په پیج باندې ملاوېدل یا پیدا کول د هغه ویډیوز ډېر ګران ښکاري، نو د هغې د ښه خبره بیا دا ده چې تاسو زمونږ د یوټیوب چینل ته لاړ شئ. هلته کې په شمار باندې صرف دغه یو څو ویډیوز دي، ټولې پته نه لګي چې 15 که څو ویډیوز دي. نو هلته به تاسو ډېر په اسانه باندې په ترتیب کې ټول د ټینسونو ویډیوز میلاوي شي او تاسو ته ټول ویډیوز هلته کې کتلی شي. صحیح ده. ښه، اوس راځو د دې خپل ټینس په طرف ته. په د تاسو به په یو خبره باندې کیدی شي غور کړي چې د پاست انډیفینټ ټینس او دا پاست پرفیکټ ټینس دا دواړه د دې دا پہچان تقریبا یو شانتې ښکاري. مطلب دواړه د ماضي خبرې دي او دواړه ختمې شوي دي، مکمل شوي دي هغه خبرې. صحیح ده. نو دواړه یو شانتې ښکاري. مطلب په دغه کې مونږ وایو په پاست سمپل ټینس کې مونږ وایو چې هغه تللی و یا هغه وده شوی و یا مونږ کرکټ کړی و. په پاست پرفیکټ ټینس کې هم مونږ تقریبا هم دغه شانتې خبره کوو. نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې مونږ به دلته د پاست پرفیکټ ټینس استعمال کوو او یا مونږ به ولې د پاست پرفیکټ ټینس استعمال کوو. نو د دې په باره کې زه تاسو په دې باندې په یو مثال باندې به تاسو زه پوه کوم. تاسو مهرباني وکړئ چې همدغه یو مثال نه به ځان ښه صحیح پوه کړئ. نو تاسو به پته ولګي چې په دې پاست سمپل ټینس کې او په پاست پرفیکټ ټینس کې څه فرق دی او کله به مونږ د پاست پرفیکټ ټینس استعمال کوو. صحیح ده. ښه، اوس تاسو ته دلته په دې سکرین باندې ښکاري. تاسو له یو مثال در کوم. اوس په دې ټایم باندې تاسو وګورئ، په دې مثال کې وګورئ دلته لیکلی دي چې په دې ټایم باندې 11 بجې دي. اوس ټایم څه دی؟ 11 بجې دي.
د 11 بجو نه مخکې ډېر شي کارونه شوي دي، کیدای شي د 11 بجو نه مخکې 11 بجې خو اوسنی ټایم دی که نه، اوس په دې ټایم باندې د 11 بجو نه مخکې چې څومره هم ټایم دی دا ټوله ماضي ده، دا ټول زوړ ټایم دی. صحیح ده. اوس په ماضي کې یعنی مخکې د 11 بجو نه مخکې ډېر شي کارونه شوي دي، نو په هغې کې ځینې کارونه به اول شوي، ځینې کارونه به وروسته شوي. خو زه به تاسو صرف د دې پوهه کولو دپاره به صرف 2 کارونه واخلم چې د دې نه مخکې د 11 بجو نه مخکې 2 کارونه شوي دي. صحیح ده. دواړه مکمل شوي دي، دواړه د ماضي خبره ده. اوس یو کار په هغې کې په 9 بجې باندې شوی دی او یو کار په 10 بجې باندې شوی دی. نو تاسو وګورئ 9 بجې او 10 بجې دا دواړه د 11 بجو نه مخکې ټایم دی، دواړه د ماضي خبرې دي. صحیح ده. کار مطلب تاسو چې واخلئ چې یو میټینګ و او مونږ مثال په طور یو میټینګ لتلو، د میټینګ ټایم و 9 بجې، خو مونږ هغه میټینګ ته په 10 بجې باندې ورسېدو. صحیح ده. اوس که دا فقرې زه جدا جدا ویمه، بیلې بیلې ویمه، مطلب زه ویمه چې the meeting started at 9 o'clock. میټینګ په 9 بجې باندې شروع شوی و. تاسو دلته وګورئ ما started وی، د started سره هیڅ auxiliary verb یا helping verb نه دی لګېدلی. د دې مطلب دا دی چې دا second form دی او second form مونږه په past simple tense کې استعمالو. صحیح ده. نو دا فقره بیا څنګه راځي؟ the meeting started at 9 o'clock. میټینګ په 9 بجې شروع شوی و. اوس دا دویمه فقره زه ویمه چې مونږه په 10 بجې را رسېدلي وو. we arrived at 10 o'clock. مونږه په 10 بجې را رسېدلي وو. we arrived دا هم د past simple tense فقره ده، ځکه چې د arrive second form دی arrived. د arrived سره مونږه څه helping verb نه دی لګولی، صرف ساده فقره ده we arrived. په منځ کې دا نشته چې we have arrived، we had arrived، داسې پکې څه مونږ نه دي ویلي. صحیح ده. we arrived. اوس دا دواړه فقرې ما بیلې بیلې ویلې، نو دواړه د past simple tense فقرې دي. اوس زمونږ نه څوک تپوس کوي چې یاره ته میټینګ له ولې نه وې راغلی، نو هغه ته مونږ اوس دا خبره دا دواړه خبرې یو ځای کوو. دا دواړه فقرې دا ما چې اوس کوم وي چې مونږ په میټینګ په 9 بجې شروع شوی و او مونږ په 10 بجې راغلي وو. دا دواړه فقرې چې مونږ کله یو ځای وایو په یو سنټنس کې وایو، نو هغه ته یعنی هغه کس ته مونږ دا ښودل غواړو، دا ظاهرول غواړو چې لکه مونږ میټینګ له ولې نه و راغلي. صحیح ده. د دې دواړه فقرې چې مونږ یو ځای کله وایو نو بیا نو اوس تاسو دلته سوچ کې ګوره، یو کار چې کم په 9 بجې شوی دی هغه خو مخکې شوی دی، او یو کار په 10 بجې شوی دی هغه د هغه 9 بجې د کار نه پس شوی دی. صحیح ده. کم کار چې د ټولو مخکې شوی دی یعنی په 9 بجې یو کار شوی دی که نه، میټینګ په 9 بجې و که نه، نو میټینګ په 9 بجې شوی دی، شروع شوی دی، هغه کار مخکې شوی دی. کم کار چې مخکې شوی دی هغه فقره به مونږ په past perfect tense کې وایو، ځکه چې هغه مخکې مکمل شوی دی هغه کار. د past perfect tense پہچان یا نوم څه دی؟ فعل ماضي مکمل. کم کار چې اول مکمل شوی دی هغه فقره به مونږ په past perfect tense کې وایو. کم کار چې د هغې نه پس مکمل شوی دی، وروسته شوی دی، هغه فقره به مونږ په past simple tense کې وایو. نو دا فقرې چې مونږ اوس دواړه کله مونږ بل چاته وایو دا بیا څنګه وایو مونږ؟ when we arrived the meeting had started. چې کله مونږ را ورسېدو نو میټینګ شروع شوی و. صحیح ده. نو اوس ګوره when we arrived دا خو د past simple tense فقره شوله، دا خو د هغه 10 بجو والا کار شو که نه، مونږ خو په 10 بجې را رسېدلي وو که نه، نو هغه کار خو وروسته شوی و که نه، د هغې نه مخکې د 9 بجو میټینګ والا شروع کېدو کار شوی و که نه، نو کم چې وروسته شوی و نو هغې کې خو به مونږ past simple tense استعمالو که نه. نو when we arrived چې کله مونږ را ورسېدو the meeting had started نو میټینګ شروع شوی و، نو هغه بیا راځي the meeting had started، دا بیا د past perfect tense فقره شوله، ځکه چې دا کار د هغې نه مخکې شوی و. the meeting had started. تاسو اوس وګورئ دا started سره auxiliary verb راغلی دی، had لګېدلی دی.
او had د past perfect tense کې لګي د دې مطلب دا چې دا started چې دی دا د verb third form دی ځکه چې په past perfect tense کې د verb third form استعمالیږي او په past simple tense کې د verb second form استعمالیږي امید دی چې تاسو په دې مثال باندې ښه صحیح پوه شوي یئ د دې نه نور آسان ایکسپلینیشنز نشم کولی صحیح ده خو په دغې باندې صرف په لنډو لنډو کې ځان پوه کړئ یو دوه کارونه فرض کا د دې ټایم نه مخکې شوي دي او موږ چاته ویل غواړو چې کم کار مخکې شوی دی او کم وروسته شوی دی نو چې کم کار مخکې شوی دی هغه به د past perfect tense فکرئ په هغه کار پسې چې ورپسې وروسته کم کار شوی دی هغه به د past simple tense فکرئ صحیح ده نو راځئ خپل ټینس له راځو چې مونږ کله د past perfect tense فقره جوړو نو اول به subject راځي د هغې نه پس به auxiliary verb had لګي د هغې نه پس به د verb third form لګي اوس دلته کې دا یو خبر یاد ساتئ چې دا auxiliary verb had چې دی دا به د ټول subject سره لګي ټولو سره به یو شانتي لګي I, we, you, they, he, she, it, singular and plural ټول دپاره یو شانتي auxiliary verb دی سو ډېر آسان دی صحیح ده او د verb third form بلګي دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ د verb third form صحیح ها د دې مثال تاسو له ټول subjects لپاره یو فقره یو مثال په تور I had worked ما کار کړی و I had worked you had visited تاسو دوره کړې وه صحیح ده we had seen مونږه کتلی وو یا مونږ لیدلی وو they had found هغوی معلوم کړي وو he had left هغه تلی وو she had bought هغې اغستی وو صحیح ده دا ټول دغه فقرې دي د past perfect tense تاسو ګورئ ټولو سره اول subject راغلی دی بیا had راغلی دی auxiliary verb د هغې نه پس د verb third form استعمال شوی دی صحیح ده اوس دلته کې دا یوه خبره یاد ساتئ چې په دې سمپل فقرو کې دا اوس چې ما تاسو ته کومې فقرې وویې په past perfect tense کې په دې کې هم اکثر خلک دا I had وړوکی کوي د هغې نه پس هغه بیا جوړ شي I'd د هغې سپیلنګ بیا څه راځي I او بیا apostrophe او بیا D صرف D د I had په ځای باندې خلک وایي I'd یا you'd یا we'd یا they'd یا he'd she'd د دې ټولو نه بیا دا وړوکی فارم جوړ شي د it سره نه جوړیږي صحیح دا it نه ویل کېږي صحیح نو صرف د دې ټولو نه د دې I had او we had او you had د دې نه I'd you'd we'd دا ټکي ته جوړ شي لکه بیا به راځي I'd worked he'd left you'd visited we'd seen خو په دې کې به تاسو دا D ښه ښکاره وایه you'd I'd we'd دا به ښه ښکاره وایه صحیح ده نو دغه شانتي د دې نه چې کله نیګیټیو فقرې جوړیږي هغه ډېر زیاتې اسانې دي د نیګیټیو فقرو دپاره د auxiliary verb نه پس به هر په ټولو فقرو کې به یو شانتي د هغې نه پس به not لګي like I had not worked ما کار نه و کړی صحیح ده او بیا یا you had not visited تاسو دوره نه و کړي نو ټولو دپاره به اول subject راځي بیا به auxiliary verb had لګي د هغې نه پس به not لګي او بیا به د verb third form لګي صحیح ده او د verb هم third form به په نیګیټیو فقرو کې هم لګي دلته کې دا یوه خبره دلته کې هم یاد ساتئ چې په نیګیټیو فقرو کې هم کله د head not په ځای باندې دا خو دوه ټکي دي که نه head not نو هغه وړوکی شي د هغې نه hadn't جوړ شي HADN apostrophe او T I hadn't worked you hadn't worked she hadn't worked it hadn't worked نو د دې ټولو سره بیا hadn't راځي صحیح ده نو هغه د هغې هغه وړوکی فارم دی او انټراګیټیو فقرې هم دغه شانتې بلکل اسانې دي دا had چې دی had auxiliary verb به د subject نه مخکې راشي او بیا به بقیه ټوله فقره هم هغه شانته راشي like had I worked آیا ما کار کړی و یا had they found آیا هغوی معلوم کړي و یا had she bought
آیا هغې اغوستي وو، یعنی had she bought some clothes، هغې څه کپړې اغوستي وې. دا شانتې د دې فقرې جوړېږي. صحیح ده. دا انټراګیټیو. نیګیټیو انټراګیټیو بالکل سیم ټو سیم. اول به auxiliary verb had راځي، بیا به subject راځي، بیا به not راځي، او بیا به بقایا د ورب third form راځي. صحیح ده. like had I not worked، آیا ما کار نه و کړی. had he not left، آیا هغه نه و تللی. had she not bought، آیا هغې نه وې اغوستي. دا شانتې د دې نیګیټیو انټراګیټیو فقرې جوړېږي. که نیګیټیو انټراګیټیو فقرو کې تاسو د هیډ ناټ په ځای باندې هیډنټ استعمالول غواړئ، نو هغه هیډنټ په بیا ټول د فقرې په اوله کې راشي. هیډنټ هی ورکډ، هیډنټ شي واچډ. صحیح ده. نو هغه به بیا ټول د فقرې په اوله کې راځي. نو دا خبره خو یاد ساتئ، دا په هر یو ټینس کې دا شارټ فارم. خو دا خبره یاد ساتئ په عام ژوند کې چې کله خلک انګلیش وایي، انګریزانو ملک ته لاړ شئ، نو په عام ژوند کې دا شارټ فارم زیات استعمالیږي بنسبت د دې دوو ټکو هیډ ناټ په ځای باندې. زیاتره خلک هیډنټ استعمالوي. صحیح ده. نو زیات پریکټس د دې کوئ. دا تاسو ته ما کومې فقرې ویلې دي په خپله باندې دا زما سره یا ځان یوازې د دې په خوله باندې په زور باندې وایئ. څو پورې چې تاسو په خپله باندې په زور باندې ویلې نه وي که نه، نو تاسو پته نه کېږي چې دا ویلې کېږي څنګه. صرف په یادولو باندې نه کېږي. وایه که څوک ملګری م وي د هغه سره یو ځای وایه، که څوک ملګری م نه وي خپل کشر ورور ته، خپل خور سره وایه، شیشې ته ودرېږئ وایه، یا هسې زما ویډیوز ته ګوره زما سره وایه. صحیح ده. خو وایه په زور باندې. تاسو په خپله باندې خپل آواز واورئ چې تاسو څه وایه. صحیح ده. مثال په طور I hadn't worked، وایه I hadn't worked. You hadn't visited. We hadn't seen. They hadn't found. She hadn't bought. He hadn't left. نو دا ګوره بالکل واضح وایه. صحیح ده چې په ښکاره باندې وایه. دغه شانتې په هرې فقرې کې چې تاسو کله فقرې ومومئ د هغې سره په زور باندې وایه، تاسو ته به ښه یادېږي. ځینې انټراګیټیو فقرې تاسو ته په هر ټینس کې زه وایم، ځینې انټراګیټیو فقرې کوم چې سوالیه فقرې، نو د هغې ځینې سوالونه د وین، وای، ویر، هاو، د دې ټولو نه هم سوال جوړېږي که نه. نو په دې ټینس کې چې هم کله د دې فقرې تاسو د دې قسم سوال کول غواړئ، نو هغه به داسې جوړېږي چې دغه ټول ټکي به اول راشي، او بیا به هیډ راشي، او بیا به سبجیکټ راشي، او د هغې نه پس به د ورب تھرډ فارم لګي. لکه یو فقره د مثال په طور had you gone، آیا ته تللی وې، نو بیا د هغې نه داسې فقره هم جوړېدی شي که نه. where had you gone، ته چېرته تللی وې. where had you gone. صحیح ده. where had you gone، ته چېرته تللی وې. نو دا شانتې د دې نه بیا دا ټول ټکي به ورسره دا کم چې سوالیه ټکي دي، why، where، how، who، دا ټول به د فقرې نه مخکې راځي. صحیح ده. ټولو مخکې به راځي. دلته کې تاسو اوس زه تاسو له د دې په اخره تلو کې یو ټکي باندې تاسو ډېر صحیح پوهه کړم. یو ورب دی to have. to have irregular verb دی. صحیح ده. د دې فرست فارم خو دی have، د دې سیکنډ فارم دی had، د دې تھرډ فارم دی had. دا په خپله باندې ورب دی. کله چې to have په فقره کې استعمالیږي، د to have مطلب دی یو څیز د یو څیز کېدل. خو په انګلیش کې to have ډېر زیات استعمالیږي د خوراک او څښاک دپاره. یعنی to have a breakfast، ناشته کول. to have lunch، یعنی د غرمې روټۍ خوړل. to have a cup of tea، یعنی چای څښل. د دې ټولو دپاره په انګلیش کې to have استعمالیږي. نو اوس تاسو دلته کې دا یوه خبره ساتئ، که فرض کا په یوه فقره کې to have استعمالیږي، د هغې تھرډ فارم څه دی؟ had. که فرض کا هغه فقره د پاست پرفیکټ ټینس فقره وي، دا اوس چې موږ کوم ټینس کوو، نو په هغې کې خو auxiliary verb هم had دی که نه، او د ورب تھرډ فارم به هم had راځي که پای کې to have استعمالیږي. نو په هغې کې به په یو فقره کې بیا دوه had راځي. تاسو ته به دا خبره ډېره ناشنا ښکاري، خو په انګلیش کې داسې فقرې هم وي. صحیح ده. دا نارمل دی. مثال په طور ما ناشته کړې وه،
بیا به څنګه راځي I had breakfast ما ناشته کړې وه I had دا خو د past perfect tense فقره شو کنه मैं नाश्ता कर चुका था د دې اردو خدا मैं नाश्ता कर चुका था د دې بیا انګلیش څنګه راځي I had breakfast I خو subject راغی had خو auxiliary verb راغی د past perfect tense کې خو د ټول subject سره راځي کنه هغه راغی had راغی یو had خو د هغې دپاره راغی دا دویم had چې دی I had breakfast دا دویم had دا هغه to have verb third form دی ځکه دا دویم had راغی ځکه چې د ناشتې کولو دپاره خو راځي having a breakfast right so I had breakfast ما ناشته کړې وه मैं नाश्ता कर चुका था دا یو خبر یاد ساتئ چې په کوم ځای کې to have استعمالیږي as a verb نو کله چې هغه موږ په past perfect tense کې استعمالوو د هغې third form had راځي او د هغې سره سره به د perfect tense چې کوم هغه auxiliary verb دی هغه به هم راځي نو دوه had به پکې راځي صحیح ده like I had a cup of tea ما چې یو کپ چې څکلی و I had a cup of tea صحیح ده امید دی چې صحیح به پوه شوي که څوک پرې نه پوه شوي نو ماته میسیج وکړئ یا دا ویډیو بار بار وګورئ نو کېدای شي زه به په یو بله ویډیو جوړه کړم که ډېر زیات ضروري وه خو امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یئ د انشاءالله پر روان ټینس کې به مونږ د پاست perfect continuous tense په باره کې خبرې کوو ټول د هغې پورې د خپل ځان خیال ساتئ خو دا یو خبر یاد ساتئ چې تاسو ته زه همیشه دا خبره کوم چې ځان له یو نوټ بک واخلئ او ځان له نوټ جوړوئ ګوره زه هم چې تاسو ته کله ویم اول زه ځان نوټ جوړوم دا ما ټول لیکلي ځان ته صحیح ده نو دې نه ماته بیا اسانه یي دې نه یادول ځکه چې دا ما په خپل لاسونو لیکلي دي او په اسانو الفاظو کې مې لیکلي دي مهرباني وکړئ ځان له نوټس خامخا جوړوئ او بیا چې تاسو خپل نوټ صرف ګورئ د هغې نه به تاسو ډېر په اسانه باندې یادېږي د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا ملویږو د یوټیوب چینل ته لازماً سبسکرایب کړئ د الله پامان